ډېر مسلمانان دا تپوس کوي مولوي صاحب زما لاس تنګ دی پیسې راسه فی الوقت نشته نو آیا په قرضو باندې قرباني کیږي چې زه د چا نه قرض را واخلم زما محترمو په دې مسله باندې ځان پوه کوي په قرضو باندې قرباني کیږي په دې شرط چې ته هغه قرض ادا کویش او که نه صرف په ځان دې راړول قرضونه کوه او بیا د ورکولو وس نه لري څه بل سبب هم در سره نشته دی چې د هغې نه ته دا قرض ادا کړي نو بیا قرض مه کوه ځکه قرباني دا به په تا باندې لازم نه وي خو د یو مسلمان حق خوړل د هغه قرض په ځان راړول د هغه پیسې لاندې کول دا په تا باندې الله او د هغه رسول حرام کړي دي نو د دې وجې نه په قرضو باندې هم قرباني کیږي په دې شرط چې د قرض د ادایګۍ او د ادا کولو څه وسیله او سبب در سره وي